بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدرمنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو. که چیرته په تاسو کې یو داسې رنځور وي چې هغه د ګردو ډبرې ولري یا په مثانه کې چرک ولري، هغه ته مو ځینې کورنۍ لارې چارې ښیو چې انشاء الله تعالی له دې تکلیفه به خلاص شي. لومړی خبره دا ده چې تر یوې میاشتې پورې دې یوه وړه کاچوغه سیاهدانه یا کلونجي په عربي کې ورته الحبة السودا وایي، دا د سهار له مالپته څخه باندې خولې ته اچوي او اوبه دې پسې څښي. زوولو ته یې ضرورت نشته، میده کولو ته هم ضرورت نشته. یوه وړه د چای خوري کاچوغه دې په خوله کې اچوي او ګرمې اوبه دې پسې څښي، 3 ګیلاسه ګرمې اوبه. په اول ګیلاس کې دی یوه چمچه د سیب سرکه، 2 کاچوغې د زیتون تیل هم ګډوي. په وروستیو 2 ګیلاسونو کې دی یوه دانه لیمو نښتیزي او چښي دي که ورته ورسیږي. که لیمو ورته ونه رسیږي یا د زیتون تیل ورته ونه رسیږي یا د سیب سرکه ورته ونه رسیږي یا سیاهدانه نه ورته ورسیږي، صرف اوبه دې چښي، 3 ګیلاسه ګرمې اوبه سهار له مالپته څخه باندې، او د ورځې په مهال دې هم اوبه زیات چښي. تقریبا مجموع د ورځې باید له 10 تر 12 ګیلاسو ګرمو اوبو پورې وچښي. د اوبو د څښلو غوره وختونه دا دي چې یا باید تر ډوډۍ مخکې وي او یا له ډوډۍ 1 ساعت وروسته په متفرق شکل باندې له سهاره تر ماښامه. مثلا سهار په تاسو خوا د 3 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي، له ناشتې 1 غنټه وروسته 2 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي، د غرمې تر ډوډۍ مخکې د 2 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي، د غرمې له ډوډۍ وروسته 1 ساعت وروسته دي 2 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي، د ماخستن تر ډوډۍ مخکې د 2 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي، د مازدیګر په وخت کې د 2 ګیلاسه ګرمې اوبه چښي. دا د بدن لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. دې په مورد کې مخکې هم له تاسو سره غږېدلي یو، د دې ګټې هم درته بیان کړي دي. دا د عام صحت لپاره هم ډېرې زیاتې ګټې لري او په عین وخت کې د ګردو چرک او ډبره باسي. یو رنځور د ګران په نامه له هلمند څخه یې موږ ته پیغام را لېږلی و، تقریبا 10 ورځې مخکې راته وویل چې زما په ګرده کې یوه ډبره ده، غټه ده، او ډاکټران راته وایي چې عملیات کېږي به. زه اوس څه وکړم؟ هغه د عملیاتو څخه هم وېرېدو او له دې ډبرې هم ډېر په عذاب، ډېر په تکلیف و. بیا ما ورته وویل چې 3 ګیلاسه ګرمې اوبه هر سهار په تاسو خوا باندې څښه، د ورځې په مهال باندې هم څښه. هغې همداسې وکړه. هفته وروسته یا تقریبا 10 ورځې وروسته موږ ته دغه صوتي پیغام را لېږلی دی چې تاسو ته در اورو. ډبره یې وتلې ده، د ډبرې انځور یې هم را لېږلی. نو تاسو ته هم زموږ دا توصیه ده که په روغ حالت کې یاست اوبه باید زیاتې وڅښئ، دا د صحت لپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. خو که داسې وي چې د ګردو رنځ لرئ، د ګردو تکلیف لرئ، کومه طریقه چې موږ درته وښودله همدغه عملي کړئ. انشاء الله تعالی په میاشت کې دننه بم د ګردو چرک او ډبره او هر څه وي هغه به صفا سي او انشاء الله تعالی له بشپړې روغتیا به برخمن یاست. په دعاګانو کې یاد ساتئ. زه د تاسو مخلص حکیم مولوي قدوسي له کراچۍ خبرې کوم. الله تعالی له هر ډول رنځونو او له مصیبتونو وساته. الله تعالی حافظ و ناصر سه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حاج مولوي صاحب جوړه په خیر، بچیان دې ښه دي، صحت هم ښه دی، په جوړه خیر وشي. خدای تعالی دې وزونه درکړي. حاج مولوي صاحب هغه کومه مشوره چې تا راکړې وه چې تا ول دغه ګرمو اوبو استفاده کوه، 3 ګیلاسه اوبه څښه سهار د خوا څخه. نو د ورځې د خوا سلام کله کله یې څښم او د سهار د خوا خو مې نه دي قضا کړي. نو شکر الحمدلله د خدای تعالی په فضل سره غټه ډبره مې د پښتورګي سره جلا سوله. د دغه اوبو په زور د ګرمو اوبو پیدا و، دونې غټه ډبره ده. زه اوس تا کس ته راستوم، بیا کولی شي چې نورو ته هم ښکاره کړي.
خدای تعالی دې وزونه درکړي، ډېره پیدا مې وکړله ورسره، داسې وساس ولم، دا د پښتورګي تکلیف مې درلودی، داسې دردونه راباندې تېر شول. دغه اوبه مې پسې څښلې، سمدلاسه ودرېدل، دا روانه وه، جوش کړي اوبه وې، ښه ګرمې اوبه وې، بس بدن خولناکه و. بله دا ډبره په پوهېدلم روانه وه، روانه وه، دغه اوبه مې سمدلاسه څښلې. بس خدای تعالی پرته راکړه، له بې عملیات و، بې ښه و، بې بده. خدای تعالی دونه غټه مشکله څخه خلاص کړلم. خدای پاک دې وزونه درکړي تا ته، موږ ته دونه ګټې رسوي، الله پاک دې وزونه درکړي. خیر وسه، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.